الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې د خوښۍ په جامو کې به پټ اوسئ او ژوند به خوشحاله تیروئ. څنګه چې تاسو ښه پوهیږئ چې موږ په تېره شوې ویډیو کې د ورب ډیفینیشن او د ورب کاینډونه کړي ول. نن موږ په دې ویډیو کې د ورب یو کاینډ راخیستی دا کوم چې موږ لیکلی دي وټ از اردینری ورب. د دې مطلب دا شو چې فعل عام څه ته وایي. آنسر کې موږ لیکلي it is that verb which has permanent meaning in a sentence is called ordinary verb. دې مفهوم دا شو، مطلب دا شو چې دا هغه اسم دا کوم چې په یو جمله کې دوامي معنی لري، دوامداره معنی لري. اگزامپل مور کړی دا ټالک رایټ ایټسټرا. زه تاسو ته یو اگزامپل درکوم. که موږ ووایو چې هی از ټالکینګ، په دې جمله کې موږ پوهیږو چې هغه د چا سره خبرې کوي. که موږ ووایو چې هی از ټالکینګ کې و استعمال نه کړو، دا اردینری ورب استعمال نه کړو، نو موږ ته بیا پته نه لګي چې دا اوس څه وایي. نو اردینری ورب نه بغیر یو جمله نامکمله انکمپلیټ وي، نو دې لپاره ضروري ده چې اردینری ورب باید موږ استعمال کړو. سره د اردینری ورب 5 کاینډونه دي کوم چې موږ لیکلي دي. اول یو مو لیکلی ترانزیټیو ورب فعل لازمي، انټرانزیټیو ورب فعل غیر لازمي، او دریم یو دا ریګولر ورب فعل اسانه. اردینری ورب چې څلورم کاینډ ده هغه ایریګولر ورب ده فعل سخت، او په اخري یو چې دا پنځم کاینډ چې ده هغه انفینیټي ورب ده کوم ته چې پښتو کې فعل مصدر وایي. موږ په بل راتلونکي ویډیو کې د فعل یعنې اردینری ورب دوه کاینډونه تشریح کوو کوم چې ترانزیټیو ورب او انټرانزیټیو ورب دي.